هغه خلق الله پاک جل شانه فرمایي چې ایمان راوړی دا او ایمان سره سره نیک اعمال کوي، نو الله پاک جل شانه فرمایي دغه خلق خاوندان د جنت دي، یعنی دغه خلق په جنت کې پراتی وي او همیشه لپاره به جنت کې وي. چې د مشرکانو د کافرانو عمل سو غیر الله ته د هغوی نه امداد غوښتل، غیر الله ته آواز کول. الله پاک جل جلاله فرمایل او فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نو دوی ته به وویلی شي چې تاسو د چا نه امداد غوښتلو او غیر الله ته مو آواز کولو، نو هغوی اوس طلب کوي که نه، نو دا مشرکان به ورته وایي دولو عنا، هغوی خو زمونږ نه ورک شول، اوس خو مو په کار نه راځي. او په دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک جل شانه د مشرکانو انجام ذکر کوي، هغه عملو ځکه د هر عمل څه ناڅه نتیجه ګورې راوځي. عمل چې کوي نو دنیا کې هم داسې عمل نشته چې هغې باندې نتیجه مرتب نه وي. ته ښه کار کوه د هغې به درته ښه صله میلاویږي، او چې بد کار کوي نو د هغې به درته بده صله میلاویږي. الله پاک جل جلاله فرمایي د مشرکانو انجام څه ده؟ دې پورې جنت ته نشي تللی هغه کسان چې هغوی د الله پاک جل شانه فرمایي زمونږ د آیاتونو تکذیب کوي او تکبر کوي د هغې نه. لا تفتح لهم ابواب السماء، هغوی ته به د اسمان دروازې نشي کولاوېدلی. روایاتو کې راځي او د قرآن کریم دا آیت مبارک د هغې وضاحت کوي چې اسمانونو کې دروازې دي او فرشتې په هغې باندې ځي راځي. د نیکو خلکو اعمال بروړي او رب تعالی جل شانه رحمتونه لاندې را کولیږي په هغې دروازو باندې. او روایاتو کې راځي کله چې د انسان د وفات ټیم راشي، کله د مرګ ټیم راشي، نو هغه فرشته چې د روح دپاره ده او په انسانانو او په ارواحو باندې مقرر ده چې دا ارواحو باسي، حضرت اسرائیل علیه السلام هغه راشي او ورسره تقریبا یو 18 فرشتې نورې وي، 18 هغه ورسره ولاړې وي او جناب حضرت اسرائیل علیه السلام د دې بنده نه روح وباسي. نو کو چرته دا انسان نیک سړی وي چې د چا نه روح وځي، نو دا نورې فرشتې ځان سره د جنت نه لباس راوړی وي، د جنت نه ښایسته کپړه راوړي وي او هغې کې د دې مسلمان دا روح تاو کی او ډېر په ادب سره بر اسمانونو ته او بیا جنتونو ته ورسوي. او که نه بد سړی وي نو بیا په یو ګنده کپړه کې تاو وي او چې بره ورسوي نو د اسمان دروازې ورته نشي کولاوېدلی، د اسمان دروازې ورته بندې وي، بس د هلته نه یې راخطا کي او سجین ته ورسوي چې هغه ته د لاندې د ځمکې نه ده، د ځمکو لاندې ده. او هغه سجین چې هغې کې د کافرانو هغه ارواح دي او د بدو خلکو ارواح دي پکې، هغې ته یې د بره نه راوولي او په بدې بدبودارې کپړې کې تاو کړی وي. نو لهذا الله پاک جل شانه فرمایي دی ته به د اسمان دروازې نشي کولاوېدلی او دی ګوره جنت ته هم نشي داخلېدلی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. الله پاک جل شانه فرمایي دی تر هغې پورې جنت ته نشي تللی تر څو پورې چې د واستنې په هغه سوري کې د اوښ دا سټ نه ننوځي. مړه د ستنې په سوري کې خو هر سړی تار هم نشي چولی، تار پکې خو ستاسو خیال وي که نه دا بعد ستنې وي هغه ډېرې داسې نری ستنې وي
څه خبرو چې سنوم وته خلیماته مخکې یاده وه بالکل زنانه پې کار کوي داسې نری ستنې وي نو هغې کې تار اچول هم ګران کار ده او چې په دې کې به د اوښ سټ نه کوي الله پاک جل جلاله فرمایي تر هغې پورې کافر جنت ته نشي تللی چې تر څو پورې د ستنې په سوري کې ده اوخ سټ نوی ننوته یعنی علماء کرام فرمای دا تعلیق بالمحال ده یعنی دا خو محاله ده ناممکنه ده چې د اوخ سټ هغه د ستنې په سوري کې ننوځي یعنی نشي ننوتلی دکه رنګې کافر جنت ته تلل دی هغه محال دی یعنی جنت ته کافر نشي تللی او الله پاک جل شانه فرمایي وکذلک نجزي المجرمین دغه رنګې مونږه مجرمانو له بدله ورکو او بله سزا ده لهم من جهنم مهاد الله پاک جل شانه فرمایي کله چې دی جهنم ته لاړ شي نو دی ته به یو فرش خور کړی شي فرش به ورته څه شي لکه مونږ درۍ دسترخوان درۍ خورو که نه پاسه پې کینو یا دا چټایي چې ورته وایو قالین هغې باندې خلک کیني که نه دکه رنګې د جهنمینو ته به یو فرش خور شي او ومن فوقهم غواش او د پاسه پورې پې د اور پردې وي پردې مونږ چې کله ګرمي وي نو د پاسه چت پې کوو څادر واچو یا بل داسې او د دی د پاسه به د اور صادر خور شي د اور صادر الله پاک جل شانه فرمایي وکذلک نجزي الظالمین دغه رنګې ګورې مونږه بدله ورکوو ظالمانو خلقو لره څوک چې ظلم کوي نو د هغوی بدله ګورې بیا دا ده هغوی ته بیا داسې عذاب ورکوو چې د لاندې نه پیم عذاب وي او د باندې نه پیم ګورې بیا عذاب وي او د دې په مقابله کې مؤمن د مؤمن هغه خلق الله پاک جل شانه فرمایي چې ایمان راوړی ده او ایمان سره سره نیک اعمال کوي نو الله پاک جل شانه فرمایي دغه خلق خاوندان د جنت دي یعنی دغه خلق په جنت کې پراته وي او همیشه لپاره به جنت کې وي او جنت ته چې لاړ شي کم نعمتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی رب کریم جل شانه فرمائی ما لا عین اعددت لعبادی الصالحون اعددت لعبادی الصالحون یا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت چې ما د خپلو نیکانو بندگانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي ما لا عین رأت هغه ګورې سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر نه خو د انسان غوږونو اورېدلی دي او نه د انسان په زړه کې تصور تیر شوی ده چې یاره جنت کې به هغه میوه څنګه وي جنت کې به هغه نهر څنګه وي جنت کې به هغه مکان څنګه وي د انسان په تصور کې هم دا نه دي تیر شوي لیکن الله پاک جل جلاله هغه خلقو له چې چا ایمان راوړی ده او د ایمان سره سره نیک اعمال کوي الله پاک جل جلاله فرمایي دغه کسانو له مې دا نعمتونه تیار کړي دي او بله ده چې دا نعمتونه به ګوره همیشه وي جنت کې په انسان باندې بیماری نه راځي ښه جنت کې په انسان باندې بوډاتوب نه راځي جنت کې چې کله جنتی جنت ته لاړو د ده دا نعمتونه ختمېدل نشته لهم اجر غیر ممنون الله پاک جل شانه فرمایي داسې اجر ولا ورکوم غیر مقطوع چې هغه به نه کټ کېږي داسې نعمتونه چې هغه همیشه دي داسې ځواني چې هغه همیشه ده داسې ژوند چې هغه همیشه د مرګ نشته دا د چا دپاره دا د اهل ایمان دپاره هغې خلقو دپاره چې چا ایمان راوړی ده او د ایمان سره سره نیک اعمال کوي الله پاک جل شانه فرمایي دغه خلقو ته مې دا نعمتونه تیار کړي دي